د بخښونکي خدای تعالی په نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مه شئ، پام وکړئ د شپږو بجو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان پوځ په بمباریو کې د 46 کسانو وژل کېدل. د هیواد په 318 ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو د چارو پیل. د پاکستان له ځانګړي استازي سره د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست لیدنه. او په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې لوېدل. زه ذبیح الله وصال یم، اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت وایي تېره شپه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په 4 سیمو کې د پاکستاني نظامیانو په بمباریو کې 46 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په یوه خبرپاڼه کې وایي د دغو بریدونو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي او یو شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایي د پاکستان هوایي بریدونه بې ځوابه نه پرېږدو. ملي دفاع وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني جیټ الوتکو د تېرې شپې بمبار وغندله او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف وبله. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي اسلامي امارت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او له خپل حریمه دفاع خپل مسلم حق بولي. د خبرپاڼې له مخې په دغه برید کې د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي چې ډیری یې کډوال دي په نښه شوي دي. بل لور ته پخواني ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني جیټ الوتکو د تېرې شپې بریدونه په کلکو ټکو غندلي او هغه یې ښکاره تیری د افغانستان حاکمیت نقص یاد کړی دی. حامد کرزي په یوه خبرپاڼه کې ویلي د پاکستان ناسم سیاستونه چې په پایله کې په سیمه کې توندلاري زیاته شوې او پر مټ یې تل د افغانستان د کمزوري کولو هڅې کړې، د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړي دي. ښاغلي کرزي له اسلام آباده غوښتي چې پر دغو سیاستونو دې له سره غور وکړي. پاکستاني جیټ الوتکو تېره شپه سې شنبه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې مرګ ژوبله هم درلوده. نړیوال بانک ادعا کړې چې افغانستان دمګړی د خوړو نه خوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دی او په دغه هیواد کې میلیونونه کسان د کافي خوړو پیدا کولو کې ستونزې لري. د دغه بانک په راپور کې راغلي په افغانستان کې اوس 11.4 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 25 سلنې کېږي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. راپور کاږي چې په افغانستان کې وچکالۍ او اقلیمي اغیزو په دغه هیواد کې د خوړو نه خوندیتوب لا پسې شدید کړی دی. اسلامي امارت تر اوسه دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. د هیواد په 318 ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو چارې پیلیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د دغو روغتونونو پروژې د پرانیستو پر مهال ویلي چې دغو روغتونونو ته د سرپرست حکومت له لوري شاوخوا 7 میلیارد افغانۍ بودیجه منظوره شوې ده. دغه روغتونونه چې د 10 بسترونو ظرفیت لري په عمومي داخله، عمومي جراحي، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او بیړني روغتیايي خدمات به وړاندې کوي. د پنجشیر ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو د رخی ولسوالۍ 50 بستریز روغتون لپاره د 2.3 میلیونه افغانیو په ارزښت د اکسرې لومړني ډیجیټلي ماشین د نصبولو خبر ورکړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ډیجیټلي اکسرې ماشین د موف موسسې په مالي ملاتړ د 2,300,000 افغانیو په ارزښت اخیستل شوی او یاد 50 بستریز روغتون ته سپارل شوی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ټولو نړیوالو بنسټونو پر همغږۍ ټینګار کړی دی. اوتونبایوا کابل کې د روږدو د درملنې له یوه مرکزه د لیدنې پر مهال د روږدو لپاره د مسلکي زده کړو د مرکزونو جوړول مهم یاد کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو ځل بیا د هوا له ککړتیا شکایت کوي او وایي د هوا ککړتیا د کابل میشتو په ځانګړې توګه د ماشومانو ترمنځ د بېلابېلو ناروغیو لامل شوې ده.
د هوا ککړتیا هر کال د ژمي په راتګ سره د کابل ښاریان اندېښمنوي. د کابل ښاروالۍ وایي د روان لمریز کال د لندۍ له لومړۍ راپدې خوا یې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره شپنۍ ګزمې پیل کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 1140 بهرنیو وګړو تګ راتګ کړی دی. دغې ادارې زیاته کړې چې د روان کال په لندۍ میاشت کې د 42 ښځینهو په ګډون 650 بهرني وګړي هېواد ته راغلي او د 22 ښځینهو په ګډون 490 نور له هېواده وتلي دي. د اوبه او انرژۍ وزارت وایي د روسیې د یو شمېر کمپنیو مسؤلینو له افغان کمپنیو سره په افغانستان کې د اوبه او انرژۍ په پروژو کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سرپرست وزیر د روسیې د میتاخیم شرکت له رئیس پیوتر الکساندرویچ او د سولې د شرکت له رئیس نجیب الله صادق سره د اوبه او انرژۍ د یو شمېر پروژو په اړه خبرې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ او ترانزیت خبرې کړې دي. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د هوکړلیک پر وروستي کولو ټینګار کړی او د افغانستان سوداګریزو او ترانزیتي توکو لپاره د یوې ځانګړې سیمې جوړولو ته چمتووالی ښودلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي تېر یوه کال کې نږدې 800,000 افغانان له پاکستانه راستانه شوي دي. دغه سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دا شمیرې د 2023 زیږدیز کال د می له 15مې د 2024 د نومبر تر 10مې راټولې شوي دي. د راپور له مخې دغه موده کې یوازې له 114,600 راستنه شویو سره بشري مرستې شوي دي. له هېواده بهر قزاقستان کې یوه مسافر وړونکې الوتکه لوېدلې. د قزاقستان د بیړنیو حالاتو وزارت اعلان کړی چې نن د دغه هېواد اکتاو ښار کې یوه مسافر وړونکې الوتکه لوېدلې. د راپورونو له مخې دغه الوتکه چې 70 تنه پکې سپاره وو د دغه هېواد له پلازمینې باکو څخه د روسي چیچین ښار ته روانه وه چې د خرابې هوا له کبله یې لوری بدل شوی. تر اوسه د پیښې د مرګ ژوبلې په تړاو کره معلومات نه دي خپاره شوي. د مدیترانې سمندر کې د روسیې یوه باروړونکې کښتۍ ډوبه شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد یوه باروړونکې بیړۍ د انجن له چاودنې وروسته د مدیترانې په سمندر کې ډوبه شوې ده. رویټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ اورسا ماجور نومیږي او 2 تنه عمله یې لا هم لادرکه ده. راپور زیاتوي چې د دغه بیړۍ د عملې د 14 غړیو په ګډون 10 کسان ژغورل شوي او هسپانیا ته لیږدول شوي دي. او وروستی خبر همدا چې د 2025 کال چمپیونز ټرافي اتلانو لیګ کې د هیواد ملي لوبډلې ګروپي لوبو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان لومړۍ لوبه د فبرورۍ میاشتې په 21مه د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کیږي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه همدومره وو.